افغانستان د باتورو ننګیالو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن د ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. قدرمنو د ټلویزیوني سفر د یوې بلې خپرونې وخت را رسېدلی. درنو لیدونکو په دې خپرونه کې درته دا ځل د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ څخه معلومات درکوو. نو په دغه تلویزیوني سفر کې یا د ولسوالۍ ته ورځو او د دغه ولسوالۍ له بېلابېلو برخو څخه تاسو ته معلومات درکوو. نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ. تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دلته د اسلام نه بل مذهب کله منلی شو بله عقیده کله په ځان باندې زغملی شو بله عقیده کله په ځان باندې زغملی شو بله عقیده کله په ځان باندې زغملی شو دا د سپېڅلو مسلمانو پرګنو وطن دا د سپېڅلو مسلمانو پرګنو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان د باتورو ننګیالو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو. د ننګرهار بهسودو ولسوالي دغه ولسوالۍ 220.15 کیلومتره مربع مساحت لري. نفوس یې 2,19,951 کسان اټکل شوی. 93 لوی او 128 واړه کلي لري. د دغې ولسوالۍ شمال لور ته کوز کونړ او د لغمان قرغې ولسوالۍ، جنوب ته د چپرهار او روداتو ولسوالۍ، ختیځ ته بټي کوټ او رودات او لویدیځ ته د جلال آباد ښار او د سره رود ولسوالۍ موقعیت لري. ننګرهار کې د وروستیو اداري واحدونو ویش بهسودو ولسوالي د مساحت له پلوه کمه کړه او یوه اندازه ځمکه د جلال آباد ښار شپږمې، اتمې او نهمې ناحیو په نومونو ورڅخه بېله شوه. یاده ولسوالۍ 11,102 جریبه زراعتي، ابي او 400 هکټاره للمي ځمکه لري. بهسودو کې تعلیمي مرکزونه 40 لیسې، 4 متوسطې، 6 ابتدایه، 1 زراعت او 1 دارالمعلمین موجود دی چې پکې 13,928 هلکان او 15,001 نجونې په تعلیم بوختې دي او د 940 ښوونکو له لوري ورته تدریس ورکول کیږي. بهسودو ولسوالي په اخوندزاده صاحب سیمه کې 11 بستریز او 1 شمېر نور فرعي روغتیایي کلینیکونه لري. په دې ولسوالۍ کې لکه د نورو ولسوالیو داسې لوی روغتیایي مرکز نشته. علت یې ښار سره نږدېوالی په ګوته شوی او ډیری ناروغان یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته وړل کیږي. تاریخي آثار د هډې موزیم، د نجم الدین اخوندزاده صاحب زیارت، د ملنګ جان مقبره او میالي صاحب زیارت ښودل شوی. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستانو تاسې د بهسودو ولسوالۍ اړوند لنډ معلومات ولیدل او واورېدل. بهسودو ولسوالۍ تقریبا ډېره سیمه یې په نوي اداري واحدونو په ویش کې په 9مه ناحیه او 8مه ناحیه ویشل شوي. یعنې د دې ولسوالۍ ډېره ځمکه په 8مه او 9مه ناحیه کې بیله شوې ده، د دې ولسوالۍ نه کمه شوې ده. نو اوس دا د دې ولسوالۍ یو تاریخي سیمې اډې اخوندزاده صاحب ته راغلي یو. دلته زما تر خوا یو مشر ولاړ ده، د سره به د دې سیمې په تړاو غږیږو چې دغه سیمه څومره تاریخي ارزښت لري او څومره تاریخي سیمه ده. نو زموږ تر خوا چې تاسې ګوري دا هغه موزیم یا تاریخي موزیم ده چې کلونه پخوا جوړ شوی ده او په دې سیمه کې موقعیت لري. نو د دې موزیم په تړاو له دغه مشر نه معلومات اخلو چې زما تر خوا ولاړ ده. دی بیا راته ووایي چې دغه څومره تاریخي موزیم ده، دلته به څه شی ساتل کېده، څه به کېده، پوره معلومات به دی راکړي. مشره لومړي سر کې دې نوم راته واخله او بیا په دغه سیمه راته وغږیږه چې دغه څنګه تاریخي سیمه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حفیظ الله دی، د هډې د کلي همدا دلته چې موږ قرار لرو د دې اوسېدونکی یم. تاسو چې کوم موزیم ګورئ په دا بیکګراونډ کې مخکې د دې چې موږ د افغانستان په تاریخ وغږیږو او افغانستان مخکې یو تاریخ درلوده، هغه تاریخ د اریایي تاریخ و. موږ چې کله په اریانا بحث کوو په دې کې د اریایي تمدن یو لوی صنعتي مرکز همدغه د هډې سیمه وه. دلته 2 دینونه وو، یو بودایي دین و، یو زردشتي دین و. بودایي دین دوی د بوتانو عبادت کاوه او زردشتي دین چې و دوی د اور عبادت کاوه. دوی خپل صنعتي
مرکزونه درلودل. مشره دغه عبادتونه به د اریایانو په وخت کې اریایانو په وخت کې کېدل او ما وویلې اریایانو خپل عبادت ځایونه درلودل او خپله د دین یوه طریقه یې درلودله. دلته د اسلام مبارک دین نه و راغلی، نو د هغې یو لوی صنعتي مرکز چې دا سیمه د روح په نوم یادېدله، دا د اډې کلی و، دا د اډې موزیم و. دلته به څه به کېدل؟ د اډې موزیم کې دوی د خپل عبادت دپاره خپل ځایونه جوړ کړي وو. دوی د عبادت خاصې طریقې درلودلې، هماغه د بوتانو عبادت و، د دوی هغه مذهبي مراسم چې دا وو، او همدارنګه دا د دې پېښور او د افغانستان د دې نورو سیمو د بلخ او د دې ځای نه دا یو تجارتي او صنعتي مرکز و. کله چې د اسلام مبارک دین دې سیمې ته راځي دا نوم په خراسان بدلیږي. نو د دې نه مخکې قومونه چې اریایي قومونه وو، دوی غوښتل دوی خو دین د اسلام مبارک دین نه و که نه، دوی په دې ویره کې و هر تحول چې راځي، هر دین چې راځي دا نورو دین خو نه مني، هغه خو به دین په د اسلام سره په ټکر کې و. نو دوی په همدغه ویره کې و چې دا تاریخي ځای ده، دوی تر خاورو لاندې کړل. کله چې د خاورو لاندې کوي دوی ځي افغانستان کې سپینه دوره شروع کېږي. سپینه دوره معنا د افغانستان په خراسان بدلیږي، دلته اسلام راځي او دلته د اسلام مبارک دین خپل اشاعت او خوريږي او د سیمو ته ځي. کله چې موږ بیا د هډې په موزیم باندې بحث کوو، بیا په دې خبره کوو دلته د چین ګرځندویان دا سیاح خلک راځي او دلته دا غونډۍ چې اوس موږ پکې قرار لرو، دلته زموږ د سیمو د مشرانو په وینا دې ته د اوښانو غونډۍ ویلله، د بوتانو غونډۍ ویله، او یو داسې شفاهي روایت دی چې دلته که موخ حلال شوی و او دوی پې دلته د خپل روایت له مخې دلته د اخترونو لمونځونه هم کول، دې غونډۍ په سر به دې غونډۍ په سر باندې لمونځونه کول. نو بیا د محمد ظاهر شاه په وخت کې دوی چې راځي دا 1440 کال کې دوی دا سپړي چې دا سپړي دلته ګوري چې یو لوی موزیم را پیدا کیږي. دا موزیم چې دی کې د اریایي وخت هغه بوتان، زیورات، هغه غیر منقول د عبادت دپاره چې دوی کوم شیونه جوړول دا ټول دلته موجود و. نو په همدې خاطر باندې دلته د ظاهر شاه خپل یو ټیم رالیږي او د دې په سپړنه شروع کوي. دا یو 2-3 کاله نیسي او دا د یو موزیم په شکل باندې دلته قرار لري او دا د موزیم شکل چې کله هغه کېږي د دې خپل مسلکي خلک راځي. مسلکي خلک دا په امقه شکل باندې چې پاتې و د هغې وخت نه راسپړي او جوړوي او یو د هغې د وخت سره یو قرارګاه یا د دې مسؤلین یو مدیر درته رالیږي او دا د خارجي هغه د سیلانیانو دپاره او داخلي دپاره په هماغه اندازه یو وخت کې 20 روپۍ دي که 10 روپۍ داسې د هغوی نه اخلي او دا ګوري. یعنې هر څوک به چې سیاحت لپاره راتله داسې ویلېدله او دا زمونږ په هماغه تاریخ چې اریایي تاریخ دی په دې باندې دلالت کوو چې زمونږ هویت او پیژند ورسره تړل شوی. متاسفانه انقلابونو کې هر څه خرابېږي. په 1458 کال چې کله د کمونستانو دلته کوتتا وکړله د افغانستان ټولې سیمې ویجاړې شولې، موزیم هم چور شو، موزیم لوټ شو، دا تخریب شو په جنگ کې. د دې کوم آثار چې وو په غیر قاچاقي ډول په قاچاقي ډول باندې لاړل، د دې سیمو هیوادونو ته لاړل او دا په دغسې یو کنډواله چې تاسو یې ګورئ دوی کې بوتان پکې موجود و دلته نو د خپل بوتان د هغې وخت د دوی هغه ځانګړې د عبادت دپاره چې کومې طریقې وي هغه نقشې وي دا وو، ځینې زیورات وو، ځینې د دوی هغه تاریخي آثار چې دوی د خپل د مړینو دپاره یا د تیښې دپاره کم ساتلي وو دا پکې وو. خاصه ګچکاري شوې وه، هغه ګچکاري اوس دلته نشته دی. هماغه شکل باندې وه متاسفانه چې دا په ډیر ظالمانه شکل باندې د دې ټول آثار اوس داسې په کنډواله باندې بدل دی. دا ټول په 1458 کال باندې تخریب شو، ختم شو، اوس دغسې یو کنډواله پاتې ده. په کورنۍ جګړونو کې ټولو سیمو ته تاوانونه رسېدل او دا موزیم چې دا د افغانستان په تاریخ کې هغه موزیم و چې زموږ د 15,000 کلن تاریخ ورسره تړل شوی دی، زموږ هغه پیژند ورسره تړل شوی دی، دا تالا شو. بیا د دې نه وروسته په دغه وخت کې تاسو چې ګورئ دغه یو استنادي دیوال زموږ د دې مشرانو او سپین ږیرو په غوښتنه باندې چې څه نه څه هغه که دا بیرته جوړېږي نه چې هغه زموږ خپل تاریخي پیژند او هویت خو ثابت شوی وي. اوس یې تاسې ګورئ دغسې یو ویجاړ هغه دی، بار بار کوشش وشو چې اطلاعات او کلتور دلته دا بیرته هغسې په هغه شکل جوړ کړي خو بریالي نه دي او دغسې یو کنډواله اوس پرته ده. دې ته ولې د هډې موزیم وایي؟ د هډې نوم ولې ورته اخلي؟ د دې سیمې نوم هډه ده. موږ چې پکې قرار لرو نو د دې کلي نوم چې دی دا هډه ده او یو روایت دلته دا موجود دی چې دا هډه ورته په دې موي چې موږ او تاسو اوس هم کومو سیمو نه چې کوم ځای ته مالونه انتقالو هلته جمع کوو هډه ورته وایي. نو دا د ګندهارا
دا یو مرکز و تجارتي نو دلته بیا دمه کوله دلته بیا هغه کوله د هماغې نوم نه دا په دې باندې مسما شوی چې هاډا نو دا موزیم خو دې پورې تړلی دی دا د اډي موزیم و لکه د فارم هاډا د اډي موزیم نو کله خو تاریخي لحاظ باندې پخوا دلته موجود و نو موزیم چې کله راوسپړودل شو بیا دا د اډي موزیم. مننه مدیر صاحب. خیر اوسې کور مدان خیر. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې مشر خبرې واورېدې چې د دې تاریخي سیمې په تړاو یې موږ تاسو ته وکړو او معلومات یې راکړه. نو اوس د بېسود ولسوالۍ نورو سیمو ته ورځو او له نورو مشرانو سره غږېږو او له هغوی د دې ولسوالۍ اړوند په نورو برخو کې معلومات اخلو. تاسو راسره یو ځای پاتې شئ. دلته د چنګیز او د پرنګ هیلې ناهیلې شوې دلته د روسانو د غورځنګ هیلې ناهیلې شوې دلته د روسانو د غورځنګ هیلې ناهیلې. د تلویزیوني سفر خپرونې قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستانو تاسې د هډي موزیم په تړاو یو اندازه معلومات ولیدل او واورېدل. اوس د بېسود ولسوالۍ اړوند همدغلته د نجم الدین اخندزاده صاحب جامع مسجد ته راغلو. دغه مسجد هم یو تاریخي مسجد ده، ډېر پخوانی مسجد ده، خو اوس ډېر په یو اساسي او ښه شکل باندې رغول شوی. په دې مسجد کې دننه ما سره یو څو مشران ناست دي، دوی سره د دې سیمې او د مسجد او د ټولو برخو په تړاو غږیږو او دوی به معلومات راکوي. مشره لومړی ته راسره وغږېږه، نوم دې راته واخله او بیا دا راته ووایه چې تاسې دغه ولسوالۍ کې د مثال وضعیت څنګه ده او د ولسوالۍ په تړاو که راسره وغږېږي مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې حاجي نور حضرت دی او د بېسود ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د دې نجم الدین اخندزاده د کلي اوسېدونکی او مالک یم. حاجي صاحب دا سیمه خو بېسود ولسوالۍ اړوند ده؟ مهرباني. بېسود ولسوالي الحمدلله ډېره یوه لویه ولسوالي ده او دغه پخوا چې وه دا په سرخود کې وه دا زموږ ولسوالي، خو بیا په دغه حکومتونو کې راغله را انتقال شوه دغلته. خو الحمدلله اوس دومره لویه ولسوالي ده چې تر ګردي کڅ نه رانیولې ده او پسې هم داسې دا بنغر او دا بېسود چې ورته وایي او تر د اخندزاده صاحب پورې داسې سراچا، نغلو، سمرخیل دا ټول د بېسود ولسوالۍ الحمدلله دا اوسېدونکي دي، دا پرسونل دی. خو الحمدلله زمونږ دغه د بېسود ولسوالۍ چې دا چې کم ولسوال راغلی الحمدلله چې موږ سره ښه وضع کړې ده، بیا د زموږ ولس سره ډېره ښه وضع کوي. اوس فعلا چې په دغه اماراتو کې دغه کم ولسوالان صاحبان دي، قمندانان صاحبان دي، نو موږ سره ډېره ښه ګزاره او ډېر ښه په نرمیت سره صاحب هغه خبره حال کوي. موږ ته تلیفون کوي چې ته راشه حاجي صاحب، بیا ورشم هغه خبره هماغلته ځای په ځای هغوی سره حال کېږي. حاجي صاحب د ولسوالۍ کې د خلکو ژوند څنګه روان ده؟ خلک خو به له کومو ستونزو سره نه وي، خلک څه غوښتنې لري؟ والله صاحب ستونزې خو چې درته ووایم که نه، نجم الدین اخندزاده کلی چې دی ډېر مشکل سره صاحب مخ دی. په دې باندې چې دا بېسود ولسوالۍ یادېږي، خو که خوشکومبت در واخلي، که بېسود کلی در واخلي، که بنغر واخلي، که مثال سمرخیل، سراچه، دا ټول الحمدلله ویز مکی دی اوبه لري. خو زمونږ نجم الدین اخندزاده کلی والله چې سږ غنم خلکو شیندلي د قرضو د دارې راوړي چې موږ نه واله لرو نه ټکې اوبه لرو. هماغه دغه الله دلبار ته ګورو که د اسمان نه شي باران را باندې وشو غنم هم شوي که نه، دا خلک ډېر مشکل کې اوبو سره پېښ دي. چې پیلن اوس زمونږ دې کلي ته 3 ټانکره مکمل ولاړ دي، موږ ته د څښلو اوبه د بل ځای نه راوړي. ولا ول زه خپله واړه سیمې دي هلته دا زیړې بوشکې وړي را ډکوي چې موږ د اوبو ګوره سخت مشکل لرو، د ډېره مشکل لرو چې هم د څښلو اوبه د اوداسه اوبه موږ ډېر مشکل صاحب لرو. موږ باندې که د اسمان نه را باندې باران وشو بس دغه ګیام شنه کېږي که نه یې ګوره غوا نشو ساتلی، ورې نشو ساتلی، تیشه شته نه دی. زراعت موږ بلکل فلج دی، نشته دی. خو ولې چې د بېسود ولسوالي ورته ووایي چې موږ خپل کلی هلته یاد کړو، وایي بېسود ولسوالي، سیمه خو بېسودو کې ده، بېسود ولسوالي او نه اوبه
موږ وایو دا احاطه نه م راوستي چې وګورئ تاسو صاحبه موږ د اوبو د مشکل سره دا ولس ډېر مخ دی یعنی حاجي صاحب بېسود ولسوالۍ عموم کې ټولې اوبه لري روانې اوبه لري هغوی ته اوبه رسېږي خو یوازې همدغه ستاسو کلی ده چې دې ته اوبه نه رسېږي بالکل صاحبه دې ته بالکل نه پې نیر شته نه پې واله شته نه راباندې داسې رود شته چې راشي خو موږ د دغه دولتونو نه د حکومت نه د موسسو نه موږ همدغه خواهش لرو چې صاحبه موږ ته د هغه سپینه غره کې ډیم جوړ کړي کاسې دې جوړې کړي چې موږ ترې نه ګوره دا وطن دغه شي موږ صاحبه د څښلو اوبه بالکل مشکل سره حاجي صاحب له اوبو نه ورهاخوا څنګه دی دلته ستاسو ساحې مثال روغتیایي وضعیت څنګه ده د پوهنې وضعیت څنګه ده مثال ښوونځي شته نشته به دې تاسو دې کلي کې کوم ښوونځی شته دغه راز کلینیک شته او که نه دغه برخه کې خو به مشکلات نه لرئ الحمدلله کلینیک لرو ښه برجسته الحمدلله د وناسو مکتبونه مندراسې دا الحمدلله پیلن لرو درسونه چالان دي د وناسو 3 بجې الحمدلله زما په کور کې زما نمسی دي لورګانې مې دي هغه استادانې دي درسونه وایي 3 بجې د دې ولسه دغه چپ چاپېره زنانه زما کور ته راځي پیغلې او نجونې الحمدلله هغه درس وایي دا دی یوه مکتب هم الحمدلله ښه برجسته برابر دی الحمدلله شته کلینیک شته الحمدلله نور د وضعیت هم چې دی د دغه نه اقتصاد هم ډېر کمزوری دی خو دا خلک جامي خلک یعنی د دې ساحې خلک تعلیم یافته خلک دي تعلیم سره ډېره علاقه لري ډېره علاقه سره لري ډېره علاقه تعلیم سره لرو اول زه پسې نور دا مدیر صاحبان د مکتبي که د دې مندرسې صاحبه دا راځي موږ ته په دغه ممبر باندې خواهش کوي چې دا اولادونه څه تاسو تشویق کوي څه به موږ وکړو زه خپله په دې سبی کې چې جګ شم مسیو ته ولاړ یم چې هله مندرسې ته م ځه مکتب ته م ځه مندرسې ته م ځه مکتب ته اوس امتحانونه دي الحمدلله چالان دي مننه حاجي صاحب خیر اوسې مننه ډېره مننه ستاسو نه م کومه صاحبه درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ د بل مشر سره غږیږو چې د کومې خبرې لري او څه وایي نو د سره به وغږیږو او موږ تاسو ته معلومات راکړي مشره ستړی مه شي لومړی درته نوم واخله او بیا درته ووایه چې ستاسې د سیمې امنیتي وضعیت څنګه ده په خیر اوسې هر کله راشئ بسم الله الرحمن الرحیم زه حاجي ملک وارث د نجم الدین اخندزاده د کلي اوسېدونکی مننه حاجي صاحب خیر خوشحاله اوسئ حاجي صاحب ستاسې د دې سیمې یا په عموم کې د بېسود ولسوالۍ امنیتي وضعیت څنګه ده او تاسې څومره یا مثال تاسې سره د حکومت همکاري څومره ده په دې راته وغږېږه الحمدلله امنیت خو بالکل ښه دی او تر اوسه پورې خاصه خبره نه ده شوې الحمدلله بالکل ښه ده خو د بېسود ولسوالۍ خو دغه همکاري موږ سره کړې ده چې دغه د امنیت په باره کې د نورو دغه په باره کې کړې ده بله خبره دا ده محترمه چې زمونږ خلق چې دي دا ډېر غریب او ډېر غربت کې دي داسې غربت کې دي چې ګوره دغه منطقې ګورې دا چې دا ورانې دي د دومره د دوی وسه سره د آبادۍ نشته دی د آبادۍ کې مزدوریان یې نشته دی غریبي نشته دی هسې ځای په ځای ناستې بیچارهګان داسې کومه پروژه خو دلته نه ده پلې شوې یا پخوا نیمګړې پاتې چې مثال خلک پکې مصروف وي یا کار پکې کوي داسې کومه پروژه خو نه دغه پروژه نه ده راغلې چې شته هر ځایونو کې شته هغه پروژې ورکړل شوي دي خو موږ ته لا نه ده راکړل شوې هغه د غنمو پروژه روانه ده چې مزدوران نیسي یا د ورې پې پاکوي او د للمې بندونه او دغه بندونه پې جوړوي خو هغه د غنمو پرېکړه شوې ده خو موږ ته هغه پروژه نه ده راکړې چا وروسته کې حکومت نه څه غواړي په لنډه ولې د حکومت نه دا غواړو چې زمونږ دغه غریبې ولسوالۍ ته ډېره توجه وکړي غریبان پکې ډېر دي او دغه مدرسې او جومات ته دې مکتبونو ته ډېره توجه وکړي او بله زمونږ دغه الحمدلله زمونږ ډېره یو نامي شورا ده دې شورا ته توجه وکړي دې شورا سره خبرې شریکې کړي همکاري ورسره وکړي زمونږ د رئیس د شورا د حاجي صاحب نظر محمد نومیږي دا زمونږ د دې ټول کلي د شورا مشر دی مننه حاجي صاحب خیر اوسئ ډېره مننه ستاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو دې ځای ته راغلئ او زمونږ پوښتنه مو کړه ستاسو نه یو جهان مننه کوم او ډېر تشکر درنه کوم خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو تاسې د مشر خبرې واورېدې
ښه وغږېده او هغه خپل ستونزې موږ تاسو ټولو سره شریکې کړې. اوس له هغه بل مشر سره غږېږو، هغه سره بیا د دې سیمې په کلتوري او تاریخي مسایلو باندې غږېږو چې دا سیمه څومره تاریخي ده او کوم کلتوري مسایل دلته موجود دي، نو هغه سره په همدې برخه باندې غږېږو. مشره ستړی مه شي او لومړی دې نوم واخله. زما نوم ملک شکور ده، د اډې اخندزاده صاحب اوسېدونکی یم. مشره لومړی په دې راته وغږېږه چې دغه سیمه ډېر داسې تاریخي سیمه م یادېږي، اډې اخندزاده صاحب په نوم باندې، ولې په دغه نوم باندې یادېږي او څومره تاریخي ځایونه دلته موجود دي؟ دا خو تاریخي ځایونه ډېر لري، لکه موزیم لري، مطلب دلته ډېر ښایسته تاریخي مسجد دی او مدرسه ده، پخوانۍ تاریخي مدرسه ده او دا د هډې په نوم یادېږي او دغه شیخ نجم الدین اخندزاده صاحب چې دی دا هلته مزار دی او دغه کېږي. نه څنګه شیخ نجم الدین اخندزاده صاحب د مزار ده، ولې دغه سیمې ته دغه نوم اخلي؟ څه شوي دلته؟ دا خو پخوا دغه ځای نه د تاریخي دغه کې یادول شوې ده چې دا باندې د اډې نوم یادېږي او اخندزاده صاحب اډه اوس ورته وایي او اډه ورته وایي. څنګه د سیمې خلک یعنې کوم د کوم ځای ډېر یعنې کوم قوم خلک یا د کوم ځای خلک دلته ډېر اوسېږي او دلته کلتوري مسایل څنګه دي؟ خلک خپل کلتوري مسایل څنګه مخ ته وړي؟ دلته خو ټول د اخندزاده صاحب د اډې کسان اوسېږي او د دود او دستور یې داسې دی چې پخوا به زمونږ په دې کلي کې واده شو یا به مړی وشو، که به مړی وشو مطلب د هر چا به ډوډۍ راوړله او د 3 ورځو پورې به خپل دوست سره کېناسته او غمرازي به ورسره کوله. او اوس هم همداسې دی چې کوم وخت کې مړی وشي نو موږ خپل اندازه یو په بودیجه پیسې اچو او د مړي والا سره کینوم او کومک ورسره کوو تر څو چې دا مړي والا تاواني نشي او په واده کې هم یعنې یو 3 ورځو پورې هغه د مړي څوک هغه کور کې څه نه کوي، ټول د ولس خلک ورسره ولس خلک یې ورسره کوو او دا شی نه کوو. هغه مخکې هم ډوډۍ وړله، اوس ورسره پیسو کومک کوو، یعنې نغده همکاري ورسره کېږي تر څو هغه خپل څه چې د ضرورت دی هغه پرې رفع شي. هماغه کوو پیما چې ضرورت یې رفع شي او دا قرضدار یې نه شي او په آینده کې کوم مشکل ورته ولاړ نه شي. او ودونو کې سیستم څنګه ده؟ ودونو کې خو داسې دی ورسره ناست یو، د شپې مې د ورځې مې واده او بس خپلوان ټول سره ناست دي، د چا غوړي وسه کېږي وړي یا که د چا د وریجې وسه ورکېږي که چا ګل وسه کېږي، هماغه خپل اندازه کومک ورسره. یعنې لکه څرنګه چې په مړي کې همکاري او مرسته کوي او بل سره دغسې ودونو کې هم کوي؟ همدغسې ورسره په ودونو کې داسې څه تغییر خو نه دی راغلی په دود او دستور کې چې پخوا یو رقم اوس بل رقم، داسې څه تغییرات خو نه دي راغلي؟ نو پخوا او دغه کې داسې لږ څه دود او دستور کې دغه راغلی چې پخوا به دغه بستره و او که دغه و دا به مې بل ته ورکول، اوس اکثره د کراکارۍ ساماني او دغه شی نه یې پوه شوې دغه په خاطر باندې. پخوا به دا رواج و چې مثال یو کور کې به واده شو چې به شو شاوخوا ګاونډیان ټول به توشکې بالښتونه دا شي کټونه دا به ورته واوړل، هغه واده به ورته دغه که اوس بعضې وخت کې دا د کرایي د کسان راوړي او د کرایي دغه وکړي، هغې کې خوند ډېر و که اوس دې کې خوند ډېر؟ نو خوند هغې کې ډېر و چې تاوان به پرې باندې کم وشو او دغه به هم پکې وشو، بس د 3 ورځې به هم خوار وڅلو. دا چې اوس راوړي د کرا والا له غونډوي چې وړي چې پیسې زیاتې نشي. مشره د ولور سیستم څنګه دلته ولور اخیستل کېږي نه اخیستل کېږي؟ پخوا خو داسې و چې ولور اخیستل کېده، اوس ولور نه اخیستل کېږي. نو کس ته ګورو چې د دې وسه یې 3 تولې 4 تولې سره پرېږدو. بل پخوا به داسې و چې کوژدن کې به هم ترېنه خوړه اخیستله او په واده کې به هم اخیستله خوړه، اوس نه په کوژدن کې ترېنه اخلي او نه په دغه کې. نو تا ویله چې اوس ولور نه اخیستل کېږي، پخوا ولور اخیستل کېده، نو چې ولور نه اخلي نو دلته د سرو خبره چې تا وکړه 3 تولې او 4 تولې، داسې وایي چې د هغې کسور دلته په سرو کې وباسي؟ هغه وباسي خو هغه بېرته دغه کور والا ته ورځي که نه. پخوا خو به چې ور واخیستم نیمې به پرې ولګولې او نیمې به یې وخوړلې که نه. نو اوس الحمدلله خلک نورم بس علما زیات شوي دي، قاریان شول، دغه ترجمو سره دغه وکړل. نو اوس هغې شي نه حتی دغه ډوډۍ هم نه خوري چې دا خوړه څوک وړي وایي دا حرامه ده، دا ډوډۍ علما پوه که او چې دا مه خورې دا حرامه ده، باید په زوی خرچه کړې نو په لور باندې مو کړي. مننه حاجي صاحب، سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. خیر اوسئ، مننه. کور ودان قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې را سره ستړي شوي به نه یاستئ او تاسې دلته د دغې سیمې د یو څو مخورو خبرې زما سره واورېدې. نو زموږ خپرونه جریان لري، تاسو را سره خپرونه ګورئ، موږ ورځو نورو برخو ته او تاسو ته معلومات درکوو. دا افغاني
افغانستان د باتورو ننګیالو وطن تل مو د ساتلې د نیکونو او پلرو وطن تل مو د ساتلې. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستانو تاسې د بېسودو ولسوالۍ د مشرانو او دغه راز د بېلابېلو برخو د اوسېدونکو خبرې واورېدې او معلومات یې موږ تاسو ته راکړه. اوس د دې ولسوالۍ صحي برخې ته راغلو او دلته د دې ولسوالۍ مرکزي روغتون تر خوا یو. ورځو دغه روغتون ته او دلته له مسؤلینو سره غږېږو چې دغه روغتون څومره خدمات ولس ته وړاندې کولی شي. نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دا د ژمنې سره سم د کلینیک داخل ته راننوتو او دلته د کلینیک د امیر سره ناست یو او هغه زما تر خوا ده. د سره به وغږېږو او پوره معلومات به راته راکړي. امیر صاحب لومړي سر کې د ځان راوپېژنه او بیا راته د کلینیک په خدماتو وغږېږه. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر محمد نذیر صحیم د نجم القرا جامع روغتي مرکز امیر. ډاکټر صاحب خدمات مو څنګه دي؟ کوم برخو خدمات وړاندې کوي؟ خدمات خو الحمدلله ډېر ښه دي. موږ په ډېرو برخو کې خدمات کوو. لکه سراپا مریضان ګورو، هغه مریضان چې خپله راځي خپله بیرته ځي. بستر ناروغان تقریبا موږ بستر څومره بستر لرئ؟ د تېره میاشت کې موږ 80 کسانو بستر لره او ولادي بخش کې چې تېره میاشت موږ 130 ولادتونه لرل. مخکې له ولادت خدمات مورګانو ته، وروسته له ولادت د خدمات په د مختلفو ناروغیو کې واکسینونه کوو د کرونا په شمول. او همداشان موږ په لابراتوار برخه کې چې مختلف ناروغیو تشخیص کیږي دلته، خصوصا تبرکلوز چې یو ساري مرض ده، د هغې تشخیص او تداوی هم دلته کیږي. همدغه خدمات. ډاکټر صاحب دغه کلینیک څو بستریز کلینیک ده؟ عموما جامع روغتي مرکزونه 10 بستریزي 10 بستره لرو چې هم زنانه او هم نارینه او یو سلیری ساته خدمات دي. ډاکټر نوکریوالي قابله د ولادتونو لپاره، سلیری ساته، امبولانس، دا ټول د ولس په خدمت کې. او ډاکټر صاحب په ډېرو نورو ولسوالیو کې دغسې مرکزي کلینیکونه لوړ بسترونه لري یا بسترونه یې زیات دي تقریبا. دلته ولې کم دي؟ نفوس هم زیات ده، ولې کم دي؟ دا خو د تشکیل موضوعي هغه ولسوالۍ روغتونونه چې ډي ایچ ورته وایي 15 بسترې، دا جامع روغتي مرکزونه دي د 10 بسترې. یعنې دلته دینه بل لوی کلینیک نشته؟ موږ دلته د اډې په ساحه کې بل کلینیک نه لرو. بیا د تلند موږ په یوه کې ډي ایچ لرو. یعنې لوی کلینیک هماغه پیوي کلینیک ده او بل بیا موږ ریفر سیتامه ده، سیتامې ته کوو. تاسې دلته بیا هغه کوم ناروغان چې مثال ناروغي سخته وي هغه بیا سیتامې د ښار ته لیږئ؟ نږدې هغه موږ ښار ته لیږو. امبولانس د ولس خدمت کې ده. دا لږ مخکې موږ امبولانس کې یو مریض ریفر کړ سیتامې ته مو لیږو. کومو برخو کې ډاکټر صاحب ستونزې لري یا مثال هغه کومې برخې دي چې پاملرنه ورته وشي او حل شي تر څو ستاسې کارونه نور هم ښه شي؟ الحمدلله اوسو خدمات هم ښه دي او ستونزې هم تر یو ځای حل دي. خو بیا هم چون نفوس ډېر ده، ولس ډېر ده، زیاتره موږ ته د نورو ساحو خلک راځي لکه للمه، غلام ډاک، کانال چې دا د نورو کلینیکونو مربوطه ساحې دي. چون مخه دې طرف ته ده، خدماتو نه راځي دي، دلته راځي. صرف د دوا لږ ستونزې بعضې وخت کې موږ سره مخ کېږو. خو اوس خو الحمدلله دوا هم را پوره ده. دوا یې تېر ځلم چې لږ کمه وروړې ده، خو بیا هم یو څه ستونزې هغه به الحمدلله په هغه کې حلېږي. په مجموع کې کومه ستونزه انشاءالله چې نشته. که هره ستونزه د ولس په همکارۍ د سپین ږیرو سره په مشوره موږ سیتامې سره او خپل دفتر سره وخت په وخت شریکوو او هغه ستونزې حلوو. ډاکټر صاحب کوم ناروغان تاسو ته په دې موسم کې، اوس خو د اوړي موسم ده، کوم ناروغان ډېر راوړل کېږي؟ کوم برخه کې ناروغي ډېره ده؟ عموما موسمي امراض خو په موسمونو کې تغییر کوي، هر موسم سره مغاغي. اوس اسهالات او په دې حالاتو کې زیات دي، زکام او کف اینډ کولډ چې ورته وایي، او ملاریا هم لږ لږ را شروع شوې ده چې دا به هم په اوړي په موسم کې اسهالات دي، ملاریا راځي او دغه مرضونه. او ډاکټر صاحب له ولسونو عامو هیوادوالو څه غواړي مثال تر څو د دغسې ناروغیو وژغورل شي؟ هغوی ته سپارښتنه څه ده؟ ولس نه چې تل موږ سره همکاري کړې، هم همدغه همکاري غواړو چې موږ تېر کال په شخانو توزیع وکړه
چې دوی په شخاني استعمال کړي. او بل د سالاتو د مخنیوي لپاره د ساګانو سرونه باید پټي، د لاسونو وینځل په صابون بیا باید مراعات شي، ډنډونه ډک شي تر هغې چې د دغو امراضو مخنیوی وشي. مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړئ. کور مو مننه. خیر اوسئ. درنو لیدونکو، تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدې او دغلته د دې کلینیک په تړاو موږ تاسو ته معلومات راکړه او خپل خدماتو باندې مو غږېده چې کوم ډول خدمات دوی ولس ته وړاندې کوي. نو تاسو را سره خپرونه ګورئ، خپرونه مجریان لري، ورځو بلې برخې ته او تاسو ته معلومات درکوو. دا مجاهدو اتلانو شزل موتن، دا مجاهدو اتلانو شزل موتن، دا مجاهدو اتلانو شزل موتن، قلمو د سازلې د نیکونو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. قدرمنو، تاسې د بهسود ولسوالۍ روغتیایي برخې څخه یو اندازه معلومات ولیدل او واورېدل. اوس دغه د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ته راغلو. زما تر خوا د بهسود ولسوالۍ د پوهنې مدیر صاحب ولاړ ده. د سره غږیږو چې په بهسود ولسوالۍ کې پوهنیز بهیر څنګه روان ده او دغلته دغې برخې ته څومره کار شوی، نو دا به پخپله راته ووایي. مدیر صاحب، ستړی مه شئ، لومړي سر کې ځان معرفي کړه او بیا دا راته ووایه چې په بهسود ولسوالۍ کې پوهنیز بهیر څنګه روان ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې قاري حیات الله شهید زاده ده. د بهسود ولسوالۍ دپاره د تعلیم او تربیې مسؤل ټاکل شوی یم. الحمدلله په بهسود ولسوالۍ کې تدریسي بهیر په ډېره ښه شان سره روان ده. هېڅ راز مشکلات مونږ پکې نه لرو. بعضې مشکلات چې وو هغه د استادانو د کمبود په اساس باندې وو چې چون امارت اسلامي کله راغی نو د درېیمه میاشت باندې د وزارت په خاص لزومدید او د پوهنې ریاست په خاص لزومدید باندې د بهسود ولسوالۍ وعام د ټول ولایت دپاره د معلمینو د تقرر پروسه شروع شوله چې د وزیر صاحب په فوق العاده احکامو باندې کېدله. نو موږ چې څومره مشکلات ښوونکو لرودله هغه یو اندازه حل شوله. اوس هم تاسو به په جریان کې یاست، خبر شوي به یې چې د ننګرهار ولایت دپاره 4000 بسونه راغلي دي چې دې دپاره عملا تاسو ولیدل چې ثبتنام شروع او ثبتنام شروع شوی ده. نو دې موږ زیاتره ستونزه په ښوونکو کې لرو. په دغه بسونو کې څومره د بهسود لپاره دي؟ دې کې تقریبا د بهسود لپاره 950 بسونه دي چې دې کې بیا د اناث او ذکور دواړه شامل دي. د اناث لپاره هم بسونه ځانګړي شوي دي، د ذکور لپاره هم. نو ان شاء الله تعالی چې زه خپله په بهسود ولسوالۍ کې مخکې د دې نه چې دا بسونه موږ ته راکړي، ما 200 کسانو ته ښوونکو ته البته ضرورت لرو ده چې زما د ښوونکو مشکل حل شي. نو موږ ته چې دا 950 بسه راکړله نو ان شاء الله تعالی چې زموږ کمبود مکمل په ختمېدو ده او ختم ده ان شاء الله، نو د ښوونکو کې ان شاء الله موږ کوم مشکل نه لرو. او مدیر صاحب، څنګه دي ټول ښوونځي فعاله دي؟ ستونزې خو به نه وي، کوم ښوونځی خو به بند نه وي په دې ولسوالۍ کې؟ او دغه راز د کتابونو ستونزه څنګه ده؟ الحمدلله په ټول بهسود ولسوالۍ کې ټول ښوونځي که هغه تقریبا موږ 50 بابا دولتي ښوونځي لرو او 80 بابا خصوصي ښوونځي لرو. دې کې 30 بابا لیسې دي، 4 متوسطي دي، بقایا ابتدایي دي. نو دا چې دي ټول فعاله دي. یو ښوونځی هم موږ په دې شان نه لرو چې بند دي. ټولو کې تدریسي بهیر روانه ده او بعضې وخت کې داسې بعضې ښوونځي موږ داسې لرو چې هغه 2 شفته دي، 3 شفته دي. د ښوونځي روان دي، نو کوم مشکلات موږ نه لرو. تدریسي بهیر ښه شان سره روان ده. زه کاملا خپل ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوم. او مدیر صاحب، د کتابونو ستونزه دغه راز کوم ښوونځي چې تا یاد کړه دا ودانۍ لري او که نه؟ سرپناه څنګه ده؟ د کتابونو ستونزه که ووایم نو دا د تیر نظام نه پاتې ستونزه ده موږ ته چې تقریبا په 6 کاله مخکې کوم کتابونه چاپ شوي وو هغه راوړل شوي، اوس هم همغه دي. د کتابونو ستونزه موږ ډېره لرو. موږ د ریاست مقام سره او همداشان د وزارت مقام سره موږ په رابطه کې یو. موږ ته کاملا اطمینان راکړی ان شاء الله تعالی چې د نوي کال
چې دلته په ګرمسیرو سیمو کې شروع کېږي موږ ته اطمینان راکړی چې د کتابونو ستونزه انشاءالله په حل کېدو باندې ده. او د ودانیو ستونزه زیاتره موږ په بهسودو کې لرو چون بهسود ولسوالي هم شهري سیمه ده او هم اطرافي سیمه ده. چون په تیر نظام کې په بهسود ولسوالۍ کې هغه ته ډېر خدمات نه دي شوي معارف ته کم خدمات چې لکه داسې لیسې او هغه لرو البته چې په ښار منځ کې دي ودانۍ نه لري چې زه مثال ورکولی شم د کم فارمیاډي په نوم باندې یو لیسه موږ لرو لیسه دغه ودانۍ نه لري ځایم لري هر څه لري خو ودانۍ نشته د همدا شان د ترخو اوبو په نوم باندې یو ساحه ده یو ښوونځی ده چې اشد ضرورت ودانۍ ته لري موږ موسساتو سره خبره کړې ده موږ سره وعده هم کړې ده انشاءالله د هغې سیمو سروې هم شوې ده که امید الله ته نو دا مشکلات به انشاءالله چې حل شي. او مدیر صاحب دغه د بهسود ولسوالۍ تقریبا ښار سره تړلې یا په ښار کې ولسوالي ده تقریبا که ورته وکتل شي ډېره برخه یې په ښار کې ده نو ولې دومره نږدې ولسوالۍ ته بیا دومره کار نه ده شوی پوهنې برخه کې؟ نو تاسو خپل هم خبر یاست چې په تیر نظامونو کې داسې کارونه کېدل چې زورواکي وه واسطه بازي وه داسې هغه خدمات نه دي وړاندې شوي. دا البته دا مشکل د تیر نظام نه موږ ته پاتې شوی دی چون موږ چې د راغلو امارت اسلامي کله راغی دلته موږ معلومات وکوله نو زیاتره دلته د زورواکانو د لاسه چې په قراردادونو کې مشکل و داسې لیسې موږ لرو چې هغه لیسو ته قراردادونه هم شوي وو هر څه شوي خو شخصي ګټې دي او چا پکې نه وي نو په همدې راز باندې داسې مشکلات پیدا شوي دي. مدیر صاحب په وروستیو کې له هغو والدینو پلرونو کورنیو څه غواړي چې مثال اولادونه خپل زده کړو ته نه لیږي درسونو ته نه لیږي تعلیم هغوی ته مو سپارښتنه څه ده او هغوی څه غواړي مهرباني؟ د والدینو څخه خو مونږ دا غوښتنه ده او هیله مو ده چې خپل بچي مو ښوونځي ته راولېږئ سږ کال چې د سږنی کال د سالانه امتحانونو یا د کلنۍ ازموینو پیلو نو تقریبا مونږ په ټولو بهسودو کې 1300 محرومان ولرل په لوړو صنفونو کې نو د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې ستاسو بچي په تاسو باندې حق لري په موږ باندې حق لري نو دوی تاسو باید خپل د تدریسي بهیر ته راولېږئ خپل زده کړو ته راولېږئ زه دوی ته ډاډ او اطمینان ورکوم که دوی سره دا تشویش چې خدای نخواسته مطلب استادان نشته دي نور مشکلات به دا تشویش دوی رفع کړي مشکلات نشته خپل بچي دي ښوونځیو ته راولېږي دوی نه زموږ دغه غوښتنه ده. مننه مدیر صاحب. خیر اوسې ډېره مننه. خیر اوسې. درنو لیدونکو تاسې د مدیر صاحب خبرې واورېدې او واقعا ښه وغږېد او هغه سپارښتنې موږ تاسو ته وکړې موږ تاسو باید خپل اولادونه او بچي تعلیم ته ولېږو او تعلیم پرې وکړو تر څو آینده مو روښانه شي. نو قدرمنو تاسې د مدیر صاحب خبرې واورېدې او له دې وروسته اوس ورځو د بهسودو ولسوالۍ ته او هلته به له مسؤلینو سره غږېږو. نو تاسو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ دوستانو تاسې د بهسودو ولسوالۍ د بېلابېلو برخو څخه معلومات واورېدل او ومولیدل هغه که د پوهنې برخه وه د روغتیا برخه وه او یا نورې برخې وې نو تاسو په هغې برخه کې معلومات ولیدل او واورېدل. اوس د بهسودو ولسوالۍ ته راغلو او دلته به له مسؤلینو سره غږېږو چې دوی په عموم کې د ولسوالۍ په تړاو موږ تاسو ته معلومات راکړي. نو تاسو را سره خپرونه ګورئ موږ ورځو له مسؤلینو سره غږېږو. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ دا د بهسودو ولسوالۍ قومندان صاحب مولوي عبدالحدود حقاني زما تر خوا ناسته دته راغلو د سره به د بهسودو ولسوالۍ په امنیتي وضعیت غږېږو دا چې د بهسودو ولسوالۍ امنیتي وضعیت څنګه ده او څومره ولسونو ته ډاډ ورکولی شي لا نور د امنیت برخه کې نو د سره مرکه لرو او دی په خپله راته وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته او تاسې کارکوونکو ته ټول د ننګرهار شریف ولس ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. او ستاسې ټول د دې الله اجر درکړي چې موږ پورې راغلي او زموږ غږ ولس ته رسوئ او د ولس غږ تر موږ را رسوئ. نو د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ بانفوذه ولسوالۍ ده او داسې یو موقعیت کې ده چې د ښار مابین ده تر دې خواته هم یو حوزه ده او څنګ کې هم حوزه ده. نو ټول ولس ته اطمینان د دې ورکوو چې انشاءالله د بهسودو ولسوالۍ امنیت د ډاډ وړ ده. موږ تر اوسه پورې الحمدلله په بهسودو ولسوالۍ کې داسې یو پېښه نه لرو چې هغه پېښه زموږ او د ولس لپاره خواشینونکې وي. نو داسې بعضې وخت کې وي یو څه مسله وي. افغانستان د تقریبا 40 کاله انقلاب کې تېر سوی یو څه مسایل به وي خو الحمدلله هغه مسایل او مشکلاتو ته موږ په وخت رسیدګي کړې ده. د امنیت په لحاظ موږ په بهسودو ولسوالۍ کې 3 دایمي چک پوینټونه لرو
چې یو د اخندزاده صاحب چوک کې ده او یو رغه نه رالاندې د 10 ویلې سر پول سره ده چې هملته پوسته هم ده او الحمدلله چکپین هم 40 ګنټې وي او بل د سراچې د پول سره او ورپسې د 2 سیار یا 3 سیار چکپینونه لرو چې علما بیا د زمونږ خپل مجاهدین چې کوم دي هغوی بیا چې کوم ځای کې ضرورت وي او د ضرورت په بنا باندې هملته چکپینونه اچي. مننه مولوي صاحب، موږ چې له ولسونو سره وغږېدو، عامو خلکو سره وغږېدو، نو هغوی د امنیتي وضعیت نه ډېر خوشحاله او ویل چې امنیت انشاءالله ډاډمن ده او ژوند مو ښه روان ده. علت څه ده چې امنیت دومره د ډاډ وړ ده او مثال ولسونو ته نور څومره ډاډ ورکوي؟ علت خو عمده علت دا ده چې موږ سره الحمدلله د ولسونو رابطه، د ولسونو همکاري، دا الحمدلله دا عمده علت دا ده. دویم علت دا ده چې زموږ کوم مجاهدین ملګري دلته د امنیت په برخه کې مصروف دي او مکلف دي. تاسو یقین په الله وکړئ د شپې 1 بجه 2 بجې 3 بجې موږ د ټولو ملګرو لپاره هغه خط و سیر او خپل وخت ورته تعین کړی چې په دغه وخت باندې به دغه ملګري هم چک پین کوي، هم به ګزمه کوي، هم به مساله کوي او دا ملت به ځان ته نږدې کوي او د دې ملت او د دې ولس سره به خپله هغه مینه محبت اظهار کوي. نو همدغه عمده وجې دي چې الحمدلله په بېسود ولسوالۍ کې تر یو حده پورې الله نه راضي یو چې امنیت ډاډمن ده او بیا هم ولس ته اطمینان ورکوم. ننګرهار ولس بالخصوص دی بېسود ولسوالۍ ټول ولس ته دا اطمینان ورکوم چې زمونږ په هره قربانۍ د سر په بیه باندې هم وي چې انشاءالله موږ به د دوی خدمت او د دوی د امنیت په خاطر باندې خپله ورځ شپه ورځ په ځان باندې وکوو. ټول مجاهدین انشاءالله دا عهد را سره کړی مجاهدینو چې موږ به شپه ورځ په ځان وکوو د خپل ولس لپاره به امنیت ډاډمن امنیت رامنځته کوو انشاءالله. مولوي صاحب، د ولس رابطه در سره څنګه ده او دغه راز که چیرې په کوم ځای کې کومه ستونزه پیدا کېږي څه رقم تاسو رسیدګي ورته کوئ؟ څومره ژر کولی شئ تاسو هغې ستونزې ته ځان ورسوئ؟ ولس رابطه خو الحمدلله موږ سره ډېر خوندوره ده او ډېر ترې راضي یو. ولس ماشاءالله دا بېسود ولسوالۍ د علماو کور ده او د پوهانو کور ده. دلته داسې فضا ځایونه چې الحمدلله ټول داسې با استعداده خلک دي د بېسود ولسوالۍ او علما پکې دي، مدارس پکې آباد دي، مکاتب پکې آباد دي. دوی سره زموږ رابطه ځکه چې په دې کې پوهه ډېره ده او چېرته چې پوهه زیاته وي او دینداري زیاته وي نو د هغوی همکاري او موږ سره یې هغه بیا زیاته وي. او یو چېرته پیښه کېږي نو د پیښې 2 بخشه دي. یو داسې چې د پیښه ډېره عاجله پیښه وي نو هلته بیا موږ امنیتي پوستې لرو، هغوی ته امر کوو چې تاسې دغه پیښه تر هغو پورې هغه کوئ چې زموږ دغه عملیاتي قطعه ته رسیږي. او که چېرته موږ عملیات لرو نو بیا دلته الحمدلله خپل عملیاتي قطعه لرو، خپل قمندان امنیتي لرو، هغوی ته امر کوو، قمندان بلوک ته امر کوو، هغوی بیا دغه خپل اجرات په وخت سره کوي، هغه پیښې جي ته ځان رسوي. او دویم چې موږ څوک را جلبوو نو هغه د جلب مو طریقه هم دا وي چې یو پیره 2 پیرې عریض ته خپل هغه جلب ورکوو چې دا معروض راشي. که چېرته بیا هم معروض را نشي په هغه صورت کې بیا موږ مجاهدین لیږو او داسې خبره ورته کوو چې تاسې به هغه معروض علیه ښه په عزت باندې راوړئ، تهدید به نه وي ورته او داسې یو برخود به ورسره نه وي چې هغه دښمنانه برخود وي. تاسې به یې ښه په ورورولۍ ښه په انسانیت دلته را رسوي موږ ته. الحمدلله مجاهدین تر اوسه پورې داسې کوي. او مولوي صاحب، خپلو مجاهدینو او یا سرتیرو ته مو تاسو کله داسې لارښوونه کړې یا مو ورته ویلي چې ولس سره مثال ښه رویه وکړي یا د ولس زړونه په لاس کې ونیسئ؟ سپارښتنې مو ورته کړي؟ الحمدلله دا سپارښتنې خو موږ ته خپل مشرانو او په مجموع کې د امیر المؤمنین د خوا نه موږ ته دا سپارښتنې سوي دي. موږ د خپل امیر المؤمنین هغه سپارښتنو ته خپل مجاهدین متوجه کړي دي چې تاسې به ولس سره ښه رویه کوئ، ولس سره به ښه اخلاق کوئ، ولس سره به د مینې او محبت او د درګذر خبره کوئ. موږ په هر وخت کې بیا بالخصوص په د بندیانو په بخش کې موږ ته د امیر المؤمنین له طرف نه خپل فرمان راغلی ده چې بندي تهدید او بندي سره برخود دا بالکل په هیڅ صورت سره نه وي.
او کوم بندي چې کوم ارګانونو پورې مربوط وي، کوم قضایو پورې، سنوالۍ پورې، قضا پورې، محکمې پورې، دې پورې مربوط وي، موږ خپل بخښون کوو. او مولوي صاحب د بندیانو خبره دې وکړه، په تیر کې به چې څوک مثال بندي شو وبنیول شو نو هغه به ولسوالۍ کې یا یو ورځ یا 2 ورځې هغه وخت به معلوم ساتل کېده، بیا به مثال قومندانۍ ته یا مابحث ته وړل کېده. اوس تاسو د خپل سیستم کوم مخ ته وړئ؟ موږ خو اوس موږ ته کوم هدایت راکړی سوي دي مشرتابه له خوا نه، د مشرانو د خوا نه، د 3 ورځو پورې موږ د یو بندي حق لرو چې دلته موږ سره وساتل شي. له هغه نه بغیر موږ سره نور د بندي دلته ساتلو ګنجایش نشته. او دویمه خبره، د بندیانو یو د جنایي مسایل وي، یو سیاسي مسایل وي، په دې کې 3 ورځو پورې موږ ته هغه ده. او دویم د حقوقي مسایلو کوم بندیان چې راځي هغوی موږ اکثریت په ضمانت باندې بیا خوشي کوو، ضمانت ترې اخلو، تضمین ترې اخلو، هغوی خوشي کوو. مولوي صاحب دغه بندیانو بیا هغه کوم عشا یا مثال خوراک دلته چې حتما تاسو دلته ایساروي په ولسوالۍ کې یو څه مصارف هم لري، هغه درکول کېږي که نه؟ څنګه کېږي؟ نو تر اوسه پورې خو دا تصمیم نیول سوی ده، خو راکړی سوی نه ده. هماغه د مجاهدینو سره څه مسله او کومه عشا او کومه ترتیب شي، دا هماغه سره په شریکه باندې کوم شی چې مجاهدین خوري هماغه دوی را سره خوري. مننه مولوي صاحب. په وروستیو کې ولسونو ته څه پیغام لري؟ له ولس څه غواړي؟ په لنډه ولیوئ. ولس ته پیغام دا لرو چې ولس باندې الله یو غټ نعمت کړی، نعمت اسلامي نظام ده. 40 کاله د ولس د اسلامي نظام دپاره قرباني ورکړي دي. موږ د ولس نه دا تمه او توقع ده او دا امر ته پیغام ده چې موږ سره به تاسې د اسلامي نظام تر شا ودرېږئ او د اسلامي نظام ملاتړ وکئ. نو دغه کوم نعمت چې الله موږ ته راکړی دی، دې شکرانګي به ادا کړی شي. که ورنه چېرته موږ خدای مکه د دې نعمت ناشکرانګي وکړو نو الله مکه موږ ته خدای عذاب رانه کړي. او دویم ولس ته دا پیغام ده، دغه کوم مجاهدین چې په چکپینو ولاړ دي، په پوستو کې دي، دا ستاسې بچیان دي، دا ستاسې اولاد ده. دې سره تاسې خپله رحمدلي او خپله مینه محبت اظهار وکړئ. دوی سره په وخت باندې د یو مسئلې د یو خبرې رسیدګي وکړي. موږ چې دلته ناست هم یو د ولس لپاره ناست یو، د ولس د خدمت لپاره ناست یو. نو باید چې ولس موږ سره همغږي او لکه څه خیل چې زه د بېسودو ولسوالۍ ما سره کوم همغږي کړې ده، مشرانو، علماو، ملکانو، ځوانانو، څه خیل چې موږ سره همغږي کړې ده او په وخت د خبرې مسله راته کړې ده. نو موږ ولس نه، د ټول ولس نه، د ننګرهار به د ټول په عموم کې د ټول افغانستان نه دا تم او توقع ده چې د خپل اسلامي نظام تر شا ودرېږي او د خپلو بچیانو، د خپلو مجاهدینو سره همکاري وکړي او د هغوی ته خپل مینه محبت اظهار. مننه. مولوي صاحب، په وروستیو کې تاسې څه غوښتنه یا داسې کومه ستونزه خو نه لرئ چې لوړ مقامات یې تاسې ته حل کړي او ستاسې هغه ستونزې ته رسیدګي وکړي؟ داسې څه خو نشته؟ نو دا خو کوم ستونزې چې موږ وي هغه موږ خپلو علماو سره، خپلو مشرانو سره، خپلو والي صاحبانو سره، امني قومندانانو سره شریکې کړي دي. او انشاءالله الله ته امید ده چې کومې ستونزې شته دا به حل کېږي او د حل کېدو په کوشش کې دوی دي را سره. او موږ هم تر اوسه پورې د خپلو مشرانو، د خپلو د ننګرهار له غنه خوشحال یو الحمدلله. مننه مولوي صاحب. خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ. تاسو نه هم مننه، الله دې تاسو ته اجر درکړي. خیر اوسئ. کور مو درنو لیدونکو، د قومندان صاحب خبرې مو واورېدې او واقعا په بېسودو ولسوالۍ کې امنیت ډاډوړ ده او دلته ولسونه په ارامه ژوند کوي او ژوند یې ښه روان ده. او قومندان صاحب لا نور هم د امنیت ډاډ ورکوي او ولسونه کولی شي هیڅ د امنیتي برخه کې کوم تشویش ونه لري او خپل ژوند په ښه شکل تېر کړي. نو قدرمنو ورځو ولسوال صاحب خواته او د هغه سره مغږیږو او معلومات ترلاسه کوو. نو تاسو را سره خپرونه ګورئ. Pagali manu ki gawa shwa
سپینا بیراغا د کابل سمای ټاپه شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغا ټولې دنیا ته یې مختور شو پاتې خپلو ته پیغور شو افغانستان زموږ هېواد دی دا زموږ کور زموږ کور شو جوړه د زړه مې پرېږدمه شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغه جوړه د زړه مې پرېږدمه شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغه د خپلواکۍ ناره خوره شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغه د کابل سمای ټاپه شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغه اوس به نه جنګ او نه جګړې وي نه به ظلمونه نه چاپې وي اوس به زموږ مظلوم هېواد کې د خپلواکۍ ورځې او شپې وي د مجاهد هسته شمله شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغه د مجاهد هسته شمله شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغه د خپلواکۍ ناره خوره شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغه د کابل سمای ټاپه شوه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا بیراغه اوس په مینا پرې رپېږه سپینا د ټلویزیوني سفر خپرونې قدرمنو لیدونکو تاسې د بهسود ولسوالۍ د امنیه قمندان صاحب خبرې واورېدې او ولسونو ته د امنیتو برخه کې ډاډ ورکوو هغه کوم مثال کوم برخو کې دوی رسیدګي او د ولس ستونزې حل کولی شو هغه ټولو برخو باندې موږ تاسو سره وغږېده اوس د ولسوال صاحب خوا ته راغلي او زما تر خوا د بهسود ولسوالۍ ولسوال صاحب قاري محمد عمران محمدي صاحب ناست ده د سره غږیږو او دی به په خپلو خدماتو او د خپلو کارونو به راته وغږیږي ولسوال صاحب ستړی مه شي او په لومړي سر کې د ولسوالۍ په خدماتو راته وغږیږي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ننګرهار ولایت د راډیو تلویزیون راغلو میلمانو ته ښه راغلاست وایم بیا د ننګرهار ولایت مجاهد او شریف ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترمه زه د فتح نه را په دې خوا د بهسود ولسوالۍ د ولسوال په حیث باندې خدمت کوم نو دلته کله چې فتح نه وروسته موږ راغلو نو د ولس د 20 کالو د 21 کالو هغه حقوقي موضوعات چې لا ينحل پاتې و حل شوي نه وه او ولس تږی و موږ ته تمه وه نو د دې د حل په موخه باندې موږ محکمه نه درلوده نو د علماو یوه شورا مو جوړه کړه چې تر څو دا د مظلوم ملت د مسایل د شریعت په رڼا کې حل او فصل شي او په هغې دویم قدم کې موږ د ولسوالۍ کې په هره هفته کې اداري مجلس کوو د ما د مربوط چې څومره مدیر صاحبان دي دوی سره مجلس کوو په مجلس کې ورته لازم سپارښتنې کوو یو دا چې د فساد د مخنیوي په باره کې د عام ولس سره د ښه سلوک په باره کې چې نرمښت ورسره وشي ښه سلوک ورسره وشي بله جلسه موږ په میاشت کې 2 جلسې د علماو لرو علماو سره جلسې کوو هغوی نه مشورې اخلو هغوی په مشوره باندې بیا د خپل کارونه په مخ باندې وړو 3 جلسې موږ د قومي سپین سره لرو چې قومي سپین ږیري راغواړو د ولس په خدماتو باندې د ولس په مشکلاتو باندې هغوی سره د مسایل حل کوو د هغوی شکایتونه مشکلات اورو په حل کې اجرات کوو او ولسوال صاحب ولس سره مرابطه څنګه ده او دغه راز د ولس همکاري تاسو سره څومره ده نو ماشاءالله موږ سره ولس ډېر زیات همکار دی هر ځای کې چې عاجله پیښه وشي ولس دستي موږ ته راپور راکوي موږ ته خبر راکوي خلک چې زموږ په دې خاوره کې تخریب کوي د هغوی په رابطه خبر راکوي بل ولک
ولس موږ سره کاملا همکار دی په هره برخه کې موږ ته ډاډ راکړی دی موږ سره بار مشورې شریکوي او موږ ته د ډاډ د امنیت په اړه باندې د منکراتو په اړه باندې د دوی په حل کې د منکراتو په معنا کې موږ ته ډاډ راکړی دی مشکلات سره حل کوي په مشترکه باندې. ولسوال صاحب کله چې په ولس کې ستونزه رامنځته کېږي یا کوم ځای کې مشکل پیدا کېږي تاسې څومره هغې ته رسیدګي کوئ یا ولس دلته راځي تاسې سره ناسته کوي یا ورځي هملته تاسې نږدې هغه ستونزې ګورئ مشکلات ورته حلوئ؟ محترمه مشکلات خو په څو ډوله باندې وي. یو هغسې وي چې عاجل پیښه وشي په یوه ساحه کې نو موږ ته ټلیفون کېږي د ټلیفون د لارې نه بیا موږ په هره ساحه کې امنیتي پوستې لرو د هغې پوستې مسؤلینو سره رابطه کوو عاجل هغوی لیږو که بیا داسې ډېر عاجله نه وي بیا قمندان صاحب زموږ نظامي مسؤل دی دلته قمندان صاحب په جریان کې کوو هغه ځي اجرات کوي. کومه چې عاجله پیښه نه وي قومي سپین ږیري علما راځي یا نور عوام راځي موږ سره یو مشکلات شریکوي نو هغې بیا موږ ډاډ ورکوو په حل کې اجرات کوو. ولسوال صاحب څومره ولسونه یا څومره خلک به د ورځې تاسو ته راځي او دلته به تاسو سره خپلې ستونزې شریکوي؟ تقریبا د ورځې موږ ته د 80 اویاو پورې عرایض راځي. داسې عرایض راځي چې یوه عریضه د جزایي موضوعاتو وي هغه بیا قمندان صاحب ته راجع کوو. ځینې موضوعګانې داسې وي چې هغه د حقوقي موضوع وي د صلح د لارې نه په اسانۍ سره حل کېږي هغه علماو ته لیکو. یو مثال 3 علما لیکو 2 ورسره مخلص قومي سپین ږیري هغه سپین ږیري چې ولس یې نه وي ځورولی هغوی ورسره لیکو هغه مسله د صلح د لارې حل کېږي. ځینې مسایل داسې وي چې هغه قسم ته پکې ضرورت وي شاهدان ته پکې ضرورت وي مثال د محکمې مربوط هغه محکمې ته راجع کوو. ولسوال صاحب محکمه شته دلته؟ او دلته محکمه فعاله ده. دغه کومې حقوقي قضیې چې رامنځته کېږي تاسې دا په محکمه کې یا په حقوقي برخه کې دلته حل کوئ که نه سپین ږیرو یا مشرانو ته لیږئ؟ موږ عرایض ګورو داسې عرایض وي چې حقوقي مسله وي اسانه وي د کلي علما او قومي سپین ږیري حل کولی شي هغه هغوی ته راجع کوو او ځینې مسایل چې سخت وي د محکمې مربوط هغه محکمې ته راجع کوو. نو که موږ دا ټول مسایل محکمې ته راجع کوو د محکمې د ډېر مصروفیت د وجې دا ولس بیا ځورېږي مسایل یې زر نه حل کېږي. ولسوال صاحب دغه کوم قضیې چې تاسې قومي مخورو سپین ږیرو ته لیږئ څومره ډاډه یاستئ چې دا به په شفاف ډول باندې مثال حل کېږي؟ کومه مسله چې موږ علماو ته قومي سپین ږیرو ته ولیږو بیرته هغه تعقیبو بیا هغه مدعیانو نه دا غوښتنه کوو علماو نه دا غوښتنه کوو چې کومه فیصله وشي دواړه جانبه راغواړو دواړه جانبه په راضي وي پوښتنه تنه کوو بیا د هغوی په حضور کې موږ د ولسوالۍ مقام د خوا نه هم تاییدوو چې نوموړې فیصله د ولسوالۍ مقام د خوا نه هم تایید ده خو د جانبینو په حضور کې. مننه ولسوال صاحب دا خو ستاسې هغه اداري خدمات یا داخل کې د خدماتو دغه راز ولسونو موږ چې ورسره وغږېدو ځینې ستونزې بیان کړې هغه د پوهنې برخه کې وي او روغتیا برخه کې وي مثال ویل چې ښوونځي نشته ده او که ښوونځي ودانۍ نه لري کتابونو مشکلات دي دغه راز روغتیایي برخه کې دواګانو ډاکټرانو نشتون ده ستونزې بیانولې تاسې په دې برخه کې څه کړي؟ او دغه مشکلات شته دا واقعیت دی دلته په ټولو مکاتبو باندې زه میاشت کې 2 میاشتې کې یوه نیمه میاشت کې یو ځل ګرځم نظارت یې کوم هغه مکاتب چې تعمیرات یې نه لرودل شاګردان ماشومان هم ولیدل چې په خاورو کې ناست و خیمو تر لاندې ناست و بادونو خیمې ته نه جګولې بیا په دې کې ما د رئیس محترم سره د خپل د تعلیم تربیې مدیر صاحب په حضور کې هغه سره مجلس وکړي هغه نه غوښتنه وکړه هغه کاملا ډاډ راکړي دې پورې هم ډاډ راکړی چې د دغې مکاتبو منظوري هم راغلي انشاءالله په لنډ وخت کې به دې کارونه هم شروع کېږي. بیا موږ په میاشت کې مخکې موضوع کې دا راغله میاشت کې موږ د ټولو مکاتبو مدیر صاحبان راغواړو هغوی سره د تعلیم په برخه کې تعلیم په اهمیت باندې د ولس په اهمیت باندې د شاګردانو په اهمیت باندې خبره کوو توصیه ورته کوو بل چې د دوی کومې غوښتنې زموږ مربوط هغه ورته تناور او عاجل اقدام ورباندې کوو. ولسوال صاحب په وروستیو کې له ولس څه غواړي کوم برخه کې همکاري تاسو سره وکړي تر څو ستاسو کارونه لا منظم شي؟ محترم صاحب ولس واقعي زموږ ستاسو ولس ډېر ځورېدلی دی ډېر ځپېدلی دی ډېر مشکلات یې ګاللي دي اوس که ولس د دغې بدبختیو نه ځان ژغوري او د مشکلاتو نه ځان ژغوري موږ د ولس نه دغه تقاضا لرو چې دغه اسلامي او شرعي نظام دی الله جل شانه یو فضل او کرم په دوی باندې وکړي د دغې نظام سره ملاتړ وکړي همکاري وکړي تر څو چې دا نظام لا په پښو باندې ودرېږي او دغه مشکلاتو مخه ونیول شي. مننه ولسوال صاحب. جزاکم الله ډېره مننه کوم چې دومره په مصروفیت وخت کې تاسو راغلئ موږ ته وخت راکړئ ټولو ملګرو نه مننه کوم آخر دعوانا الحمدلله. مننه خیر. قدرمنو لیدونکو تاسې په دې خپرونه کې له ولسوال صاحب سره د بېلابېلو برخو څخه معلومات ولیدل او واورېدل نو خدای دې وکړي چې را سره ستومانه شوي به نه یاستئ د نن ورځې ټلویزیوني سفر مو همدومره و تر بیا مو زه خانګل مرخیل په پاک الله سپارم الله مو مل شه. د خپلواکۍ ناره خوره شوه اوس په مینه
رپیږه سپینا بیرغه د کابل سمای